هلمند کې د موټر چپه کېدو له امله 6 تنه مړه شوي دي. د هلمند امنیتي مسؤلینو وایي چې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د یو سراچا موټر د چپه کېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 6 غړي مړه شوي دي. دغه پیښه پرون د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ په سروانه کلا سیمه کې شوې ده. امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې یو سراچا موټر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله له سړکه اوښتی دی او د هلمند سیند ته غورځېدلی دی چې 4 تنه ماشومان، یوه ښځه او یو تن نارینه پکښې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 2 تنه ژغورل شوي دي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړونده د منګلوي سید آباد علي لیسي او ډاګ بغري په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره تېره ورځ ناوخته د جلا ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله 2 تنه مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. ژوبل شوي کسان د درملنې په موخه د امنیتي کسانو او خلکو په مرسته نږدې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. د بدخشان غالیو اوبدونکي د غالیو د پلور بازار له نشتوالي شکایت کوي. بدخشان کې یو شمېر غالیو اوبدونکي وایي دغه ولایت کې د غالیو تولید زیات شوی دی خو د پلور بازار نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه غالیو اوبدونکي د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازارموندنه وکړي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار کې د غالیو اوبدلو په یوه کارخونه کې نږدې 80 تنه ښځې د غالیو په اوبدلو بوختې دي. دغه ښځې وایي د وروستیو کلونو په پرتله د غالیو تولیدات زیات شوي دي خو د مناسب بازار او د غالیو وینځلو مرکزونو د نشتوالي له امله د جدي ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ ریاست دغه ولایت د میرمنو لپاره د ځانګړي سوداګریز مارکیټ د جوړولو په موخه د هڅو ډاډ ورکوي. له سویلي افریقا سره د افغان لوبډلې د یو ورځنیو لوبو نیټه اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره 3 ورځنۍ لوبې کوي. کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د راتلونکي سپټمبر میاشتې پر 18مه، 16مه او 22مه له سویلي افریقا سره 3 ورځنۍ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بیا د دغو لوبو مخکې له نیوزیلند سره یوه ټسټ سیالي ترسره کوي. ایراني رسنیو د سپای پاسداران له قوله خبر ورکړی دی چې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وژل شوی دی. ایراني رسنیو زیاته کړې ده چې اسماعیل هنیه او یو ساتونکی په تهران کې په نښه شوي دي او وژل شوي دي. ویل شوي دي چې د اسماعیل هنیه جنازه به د قطر هیواد کې د جمعې په ورځ ترسره شي.